یو زنانه را دنده شوله چې هغه زنانه را دنده شوله نو بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها فرمایل وی دا د قد نه ډېره مندرۍ ده داسې کړه وی دا د قد نه ډېره چیته ده لکه مندرۍ ده وی لکه ډېر چیت قد دی د قد نه ډېره مندرۍ ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها تو فرمایل وی بیبي عایشې دومره سخته خبره دې وکړله چې که دا خبره چا دریاب ته ارتا وکړه نو د دریاب د اوبو خوند به بدل کړي خوند دا تا دومره سخته خبره وکړله چې دا د قد نه داسې مندرۍ ده چیته ده دا تا د هغې توهین وکړه او دومره سخته خبره ده که دریاب ته چا ارتا وکړه نو د دریاب د اوبو خوند به بدل کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها ته فرمایي نن ټوله ورځ مونږ لګیا او دی داسې دی دی داسې دی دی دنګ دی او دی چیت دی او دی داسې دی او دی داسې دی عملونه م ځان له ضایع کړل عملونه م ضایع کړل او وبال به یې ټول په مونږ باندې پرېوځي دی داسې دی او دی داسې دی دی داسې دی حدیث مبارک کې راځي چې کم کس د خلقو عیبونه ښکاره کوي د یو عیب لټوي او د بل عیب او هغه ښکاره کوي نن سبا بس میډیا دې ته پاتې شوله چې یو د یو عیب اوچتوي او بل د بل عیب اوچتوي او بل د بل عیب اوچتوي ځان له څوک د پیج د مخکې کولو دپاره څوک د ځان د مشهورولو دپاره یو د یو عیب اوچتوي او بل د بل عیب اوچتوي او د یو بل په عیوبو پسې سټارټ د یو شرم او د بل شرم نه او د یو سپک او د بل سپک څوک چې د یو مسلمان پرده اوچته کی احادیث مبارکو کې راځي وی دا کس په خپل کور کې دند ناسي الله وی زه به شرمنده او رسوا کړم په کور کې دننه به زه پرده اوچته کړم کور کې به ناسي او شرمنده بشي دی به د ځان حفاظت کوي او زه به په کور کې شرمنده کړم او چا چې د یو مسلمان په عیب باندې پرده راواچه د مسلمان په عیب خبردار شو په هغې پرده راواچوله حدیث مبارک کې راځي رب العالمین به پې د قیامت په ورځ به پې الله وی زه پرده راواچو چې د قیامت سخته ورځ ده هلته به د ټولو خلقو نه پردي اوچتېږي پلانکې د پلانکي زوی همیشه دپاره کامیاب پلانکې د پلانکي زوی همیشه دپاره ناکام پردی به اوچتېږي او پټ په ښکاره کېږي په هغې ورځ نبی علیه السلام فرمایي رب العالمین به په هغې ورځ باندې پرده ور واچي چې د قیامت ورځ ده او د رسوایۍ ورځ ده په دې بنده به الله په هغې ورځ پرده ور واچي څوک چې د مسلمان یو عیب باندې خبردار شي او د مسلمان په هغې عیب باندې پرده ور واچي مسلمان د مسلمان رور دی حدیث مبارک کې راځي المؤمن مرآت المؤمن مومن د مومن شیشه ده یو مومن د بل مومن شیشه ده په شیشه کې سړي ته خپله که داغونه ماغونه ښکاري که نه نو که داسې ته یو مومن ته وګورې او په هغه کې تا ته څه عیب ښکاره شو چې کله په شیشه باندې مونږ داغ ووینو شیشه را سره یو داغې پې نو هغې شیشې څه چل کوو هغه شیشه دیوال نه را پرېږدو نه شیشه باندې چې داغ ووینو نو خپله لمن پسې روانو او لږه توکاڼه په هغې لمن پورې ومږو په هغې شیشه باندې داسې راکاږو هغه داغ تې نه لرو شیشه دیوال له نه را پرېږدو چې شیشه باندې داغ ولګېد دا به ماته نو څنګه چې موږ د شیشې نه عیب او داغ په لمن لر کوو داسې به په احسنه طریقه چې کله مسلمان کې څه نقصان وویني نو څنګه چې د شیشې نه ته ګندګي پاک کوي داسې په مسلمان نه دا ګندګي په ښکلې طریقه پاک کوي فإن رأى به اذى فلیمته عنه نبی علیه السلام فرمایي که مسلمان په مسلمان کې څه ګناه ولیدله نو دی دې ترې نه میټو کي لکه څنګه چې موږ د شیشې نه دا ګندګي ښکلې په کپله لرکو دقه شان په ښکلې طریقه د مسلمان نه هغه نقصان لرک په پټه په اصلاح په طریقه د خیرخواهۍ په طریقه بل شیشه چې مونږ داسې ځان ته ونیسو نو دې کې مونږ ته په مخ چې ظاهري کم نقصانونه دي هغه په نظر راځي خو اندروني
ناراضي چې د په زړه کې څه دي وسو نو داسې به مسلمان هم څنګه چې په شیشه کې پټ ګناهونه نه راځي ظاهري راځي نو داسې به مسلمان پسې لګي نه چې د هغه پټ ګناهونه معلوم نه مسلمان به تجسس نه کوي دی به پسې ورننوځي دننه نه بس ظاهري غلطي ولیدله ښکلې دي تېنه میټو کې لرې بل شیشه چې مونږ ځان ته ونیسو نو چې په کم ځای داغ لګېدلی هغه داغ راته وښیي خو چې څومره یي هغومره یې راته ښیي غټۍ خو یې نه داسې خو نه چې دا داغ دومره شیشه یې دومره ښیي نه نو دې کې اشاره ده چې تا په مسلمان کې یو عیب ولید نقصان ګناه نو کله ناکله هغه رکوټې ګناه یې مونږ یې دومره غټه کړو چې هغه د سترګو د لګولو نه وباسو نو څنګه چې شیشه ګناه دا غټۍ نه وښیي داسې به تم د مسلمان هغه نقصان غټۍ نه خو چې څه نقصان پکې هغه به ورته وښیي او په ډېر احسنه طریقه به یې تېنه لرې کړي بهر صورت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من سمتا نجا څوک چې ډېر وخت چپ تیری د نجاتو څوک چې اکثر ټیم چپ ناسي نو نجا د نجات وموندو چې ډېرې خبرې څوک نه کوي او چپ پاتې شو نجا نبی علیه السلام فرمایي د نجات وموندو دی کامیاب شو څوک چې چپ پاتې شو نه که د خیر وینا کولی شو نو پبها که نشو کولی نو بیا او لیصمت چې چپ پاتې کیږو رب العالمین دې زموږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي